د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهم خبرونو ته. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي چې دغه ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو او له کابل د دوحې په لور نن د قطر الوتکې 110 مسافر ولیږدول چې ځینې مسافر بیا له دوحې څخه اروپا او امریکا ته ستنېدل. تمه کېږي چې د شنبې په ورځ له کابل څخه ډهلي ته د آریانا افغان هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه هم لاړه شي. بل لور ته د ترکمنستان بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت د اعلان هرکلی کړی او ویلي چې دوی ته د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې او تماسونه مهم ارزښت لري او افغانانو سره به خپلو مرستو او همکاریو ته د تیر په څیر دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کافلوف ویلي چې د افغانستان د نوي حکومت د پیل مراسمو لپاره یې د طالبانو بلنلیک ترلاسه کړی او په دغه مراسمو کې به کابل کې د روسیې سفیر ګډون وکړي. پاکستان کې وکیلانو د ستر محکمې د نویو غړو په مقرره اعتراضونه وکړل. نن د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وکیلانو د ستر محکمې د نویو غړو په تیره بیا د عایشه مالک په مقرره اعتراضونه وکړل. په ستره محکمه کې د لاهور د عالی محکمې ښځینه قاضي عایشه مالک په ګمارلو نن غور روان دی. په اسلام آباد کې د پاکستان ستر محکمې مخته د احتجاج پر مهال وکیلانو ویل چې د قاضي عایشه مالک د مقرره او وړاندیز په برخه کې د تجربې او زیات کار اصول نه دی رعایت شوي. د پښتنو وکیلانو فورم مشر عبدالرحیم وزیر ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې ستر محکمې ته داسې قاضیان په چوکیو ګمارل شوي چې د کار کولو ډیره تجربه نه لري. ملګري ملتونه وایي د افغانستان اقتصاد باید وژغورل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اساسي او د یوناما مشر دیبرال لینس په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید دغه هیواد ته ورکړل شي او ترڅنګ یې د له شتمنیو او پیسو کلکه څارنه هم وشي. نوموړي ویلي نړیوال د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان اقتصاد تر دې هم خراب شي او د دغه هیواد د کمزوري کېدو سبب شي. نوموړي ویلي چې همدا اوس زرګونه افغانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د وچکالۍ له امله افغانستان سره پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. نو ځکه باید د افغانستان کنګل شوې شتمني دغه هیواد ته ورکړل شي او بشري مرستې دې ډېرې شي. دیبرال لینز وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي فقر او بیکاري ډیره شي او په دې توګه د فقر کچه په دغه هیواد کې 90 سلنې ته ورسیږي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا تر دې مهاله لاندو مهم خبرونه چې تاسو واوریدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه مالشه.